ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته په فیسبوک کې د یو سیټینګ باره کې معلومات درکوم چې د دې طریقې زده کول زموږ ستاسو لپاره به حد نه زیات ضروري دي. ګورئ دوستانو، دلته کې ورځو یو سیټینګ ته. تاسو کله چې په فیسبوک کې وای دوستانو، په فیسبوک کې د ویډیو آپشن زه تاسو درخوایم دا ګورئ. د ویډیو آپشن چې کوم دی په دې باندې چې کله موږ تاسو کلیک وکړو، دلته کې موږ تاسو ته فار یو کې هر رنګ ویډیو راځي. دلته کې کچیرته تاسو ته غلطي ویډیوانې راځي، هغه غلطي ویډیوانې به تاسو څنګه بندولی شئ. کومې ویډیوانې چې تاسو نه خوښیږي هغه ویډیوانې تاسو څنګه بندولی شئ. دوهم دلته کې دوستانو ګورئ یو څو آپشن درکوي. دلته کې لایو آپشن درکوي. په دې لایو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ټوله لایو ویډیوانې چې کومې وي هغه راځي. دریم چې کوم دی ګیمینګ آپشن درکوي. په ګیمینګ باندې چې کلیک وکړئ یا هغه کټګوري دلته کې تاسو درکوي چې تاسو ډېرې زیات چې کوم وي خوښیږي. په څلورم کې فالوینګ آپشن درکوي. د فالوینګ آپشن پیژندل تاسو لپاره ډېر زیات ضروري دي. کله چې تاسو غواړئ کوم پیجونه مونږ فالو کړي وي، مونږ لایک کړي وي، یا کوم کسان چې مونږ سره ملګري وي هغه ویډیوانې مونږ تاسو وګورو، نو تاسو په دې ویډیو آپشن باندې کلیک کوئ. دلته کې د ویډیو آپشن باندې چې کلیک وکړئ بیا تاسو په دې فالوینګ آپشن باندې کلیک کوئ. کوم پیجونه چې تاسو سره فالو وي دوستانو بیا به ټول هغه ویډیوانو تاسو ته راځي. ګوره د دې طریقې زده کول هم که چېرته تاسو ته پته نه وه ډېره فایده درکولی شي. دلته کې بیا تاسو ټوله هغه ویډیوانې کتلی شئ، کومې ویډیوانې چې تاسو دوستانو ستاسو سره کسان ملګري وي د هغو کسانو ویډیوانې به راځي، د هغو پیجو ویډیوانې به راځي چې کوم تاسو هغه پیجونه فالو کړي وي، لایک کړي مو وي. اوس دلته کې د فار یو آپشن ته ورځو. کله چې تاسو فار یو آپشن باندې کلیک وکړئ په فار یو کې تاسو ته هغه ویډیوانې راځي کومې چې په فیسبوک کې اپلوډ کیږي یا کومې ویډیوانې چې تاسو زیاتې ګورئ. بعضې داسې ویډیوانې هم راځي چې تاسو نه خوښیږي، هغه ویډیوانې خرابې وي. نو د دې لپاره به تاسو په دې هغه کې په همدې فار یو کې ځئ. کومې ویډیو چې تاسو نشي خوښه نو هغه به تاسو په کومې طریقې سره د دې ځای څخه ورکوئ هغه شان ویډیوانې ټوله. د دې لپاره ګورئ دوستانو دا پیج چې تاسو ته ښکاري دا ما سره فالو هم نه دی، بیا هم د دې ویډیو ماته دلته کې راځي. نو د دې بندولو لپاره به ګورئ دلته کې تاسو ته درې ټکي درکوي. په درو ټکو باندې به کلیک وکړئ. په درو ټکو باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته دوه آپشن درکوي. اوس دا ویډیو که چېرته ستاسو خوښیږي همدغه شان ریلیټډ ویډیوانې ستاسو خوښیږي نو په دې سی مور په دې پلس نشان چې تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې چې څنګه ستاسو کومې ویډیو خوښیږي په دې آپشن باندې په درو ټکو باندې کلیک کوئ، بیا په دې باندې کلیک کوئ نو هغه ریلیټډ همغه ته ورته ویډیوانې به تاسو ته بیا زیاتې راځي. که چېرته دلته کې دا ویډیو یا همدغه شان نوره ویډیوانې ستاسو نه خوښیږي چې دلته کې تاسو ته راشي، د دې لپاره به تاسو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ، بیا په دې سی لیز آپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس ګوره هغه ویډیو ورکه شوه. دلته کې اوس دغه شان ویډیوانې هم ورکول غواړم، په دې درو ټکو باندې کلیک کوم، بیا په سی لیز آپشن باندې کلیک کوم. بیا دلته کې سپانسر راځي. دا خو بیا لاندې ځو دوستانو. دلته کې بعضې ویډیوانې اوس مثلا دا شو، په دې کې هم په درو ټکو باندې کلیک کوو. دلته کې بیا په دې آپشن باندې کلیک کوو. اوس کله چې یو ورځ تاسو دغه شان کار وکړئ دوستانو نو بیا به تاسو ته دغه شان ویډیوانې چې د کمې تاسو ورکې کړي دغه شان ویډیوانې بیا تاسو ته نه راځي. ما خو تاسو ته وویل چې کوم ویډیوانې ستاسې خوښیږي د هغه پلس نشان باندې کلیک کوئ، او کومې ویډیوانې مو چې نه خوښیږي په هغې کې ماینس باندې کلیک کوئ. نو په فار یو کې به هم تاسو ته دوستانو هغه ویډیوانې بیا نه راځي کومې چې خرابې وي یا یې ستاسو نه خوښیږي. نو دا وه نننۍ ویډیو. که چېرته مو دا معلومات خوښ شوي وي دوستانو د ویډیو حتما لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم در سره فالو کولی شئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ پیج سره اوسئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ یې کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.